زه په داسې حال کې چې پخپله هم مېلمه تاسو ټولو درنو ته هرکلی وایم. مېلمه ځکه یم چې دغه څو لحظې دمخه د پروګرام نه خبر شوم او لحظو نه به لږې شېبې کېږي چې دلته د رابللو ژمنه راته ولاړه شوه. البته یوه قرینه دا موجوده وه چې زه بېګا د ننګرهار نه راغلی یم پرون سهار نو زما ملګرو ننګرهار کې راته ویلې ازمون صاحب چې سبا د بېکسیار صاحب د کتاب مخکتنه ده. ما ته شکر ویستو شکر دی چې زه نه یم ځکه که وایي خو ضرور به رانه دا ګیله کېده چې څه مې ویلې وې. خو اوس هماغه چې له څه نه یېرېدم په هماغه واوښتم. خو پرون هم زما غورونو ته دوه ملګري مې وو ایمل پسرلی او د پاچا ازمون. هغو دواړو ته زما دا ځواب و چې که زه پکې هم یم نو زه به دا ووایم د دومره شعري مجموعو د چاپ د مسلسل چاپ وروسته به دا ووایم چې پخوا قاعده وه موږ سره په کامه کې چې د چا به غنم ډېر وشو په هغه کال ودونه ډېر کېده. او ما باندې شکر دی چې اوس افغانان او خصوصا پښتانه د غنمو لو ته یا رشې ته غرب ته تلي. او شکر دی چې د هغوی دومره غنم کېږي چې هره جمعه دلته دغسې یوه غونډه وي یو کتاب مخکتنه وي او دې ته موږ د پښتو په هره اونۍ کې یو واده وایو. او دا واده کله کله داسې شي چې د نثر په شکل کې رامنځته شي او کله هم د نظم. خو زه به که بېکسیار صاحب یا نور هغه درانه ورونه چې شعر ته ډېرې ګبڼۍ نیولي دي د هغو په خدمت کې هم دومره عرض وکړم چې که دا همیشه د دې دومره مسلسلو شعري مجموعو د ودونو پر ځای د نثر د ټولګو ودونه وې دا به ډېره ګټوره وې. خو زه بېکسیار صاحب په دې باب خپله ژمنه ځکه ترسره کړې چې هغه د لړۍ بیخي موازي روانه کړې ده. هغه یوازې د شعر ټولګې یا ټولګې نه دي رامنځته کړي بلکې هغه دومره یو لوی بهیر روان کړی دی چې تر دې لږ تر لږه یو میاشت یا لږې شپې مخکې تاسو هلته تشریف لرله ځینو دوستانو چې د هیلې د یو لسمې ګڼې یا لږ تر لږه د څه کم دویم کال په مناسبت چې کومه غونډه جوړه شوې وه په هغه کې د دوی د هڅو د دوی د قربانیو او د تندي د خولو ارزونه وشوه درناوی وشو. زه فکر کوم چې که څه هم هغه په هغې به حق نه وي ادا شوی او بیا بیا ستاینې وړ ځکه دی چې موږ وایو چې زموږ د خدمت کاروان همیشه په نیمایي لاره کې ستړی کېږي. همیشه زموږ خادمان ستړي شي زر د موږ کې ووایي چې حتی یوازې دا وخت نه 300 کاله مخکې هم زموږ نیکه ستړی شوی او ویل چې زه یې چا لره وهم قدر چا زده په وروسته د دا تورې قلمونه موږ هماغه پرونیو ګیلو او پرونیو ناخوال او ناهیلۍ ویرولي یو ځکه چې اوس هم څوک راته د خدمت مټې راونغاړي نو موږ پرې ویرېږو چې کله به ستړی کېږي. همدغه ستړیا که څه هم دغه ستړیا ناهیلي راولاړئ خو موږ لا شکر دی ناهیلي ځکه نه یو چې ما همیشه بېکسیار صاحب او د ده په څېر نورو هغو ورونو ته چې په لویدیځ مېشتي پښتانه دي هغو ته دا ویلي دي چې د پښتو به ټوله خیر به په دې کې چې ستاسو د خدای ژوندي لري او که تاسو خدای ناخواسته د انرژي او د توان او ځواک او متر نه ولوېږئ نو بیا د پښتو صدم تشین دی. بیا خدای خبر چې ستا زموږ هغه ورېرونه چې هلته لویېږي او هغه نسل ترې جوړېږي هغه خدای خبر که بیا یا پښتو ووایي او یا زه اګرچې په ټولو باندې دا شک نه کوم چې ګنې سره له دې چې دوی ما ته دا ډاډ راکوي وخت په وخت چې نه موږ پښتانه پاتې کېږو لکه موږ چې پښتانه یو همدغسې به زموږ را روان او سبانۍ کول پښتون پاتې. د دوی له دې ډېر ډاډ سره زه دوی ته یو قسم ته یو ډول ننګ ورکړم یو قسم ته په پښتو په غیرت یې راولم په عین حال کې چې زه پرېږده چې که دا زما مسلسلې ګیلې واوري او دوی یې ته په خپلو کورونو کې ووایي چې ګوره مونږ چې کوم بهیر روان کړی دا به زمونږ تر خدای دې نه کړي زمونږ تر ژوند وروسته به تاسو روانوئ
ځکه ستاسې په سر موږ هلته خپل ټولنه کې خپلو دوستانو او خپلو پښتنو ته دا ډاډ ورکړی چې زموږ بچي هم پښتانه دي. نو که دوی دا کار هلته مسلسل په همدغه زموږ په دې ډېرو پیغورونو کې یا په دې ډېرو ګیډیو کې دا به د پښتو نیکمرغي وي، دا به د پښتو خوشبختي وي او دا به د پښتون قوم سرلوړي وي چې دا مسلسل د خپل خدمت لپاره یو متضمن او ضامن حالت رامنځته کړي. زه خالد بېکسیار او د هغه نورو خواخوږو ته چې د ده د شاعرۍ او د ده د ادبي خدمتونو په هڅونه کې ورسره جفت ملګري دي او د ده شاته په دغه ټولو ته مبارکي ورکړو او تاسو ټولو درنو ښاغلو ته دلته د راتګ د دوی پر ځای د تاسو نه مننه کوم. یو جهان مننه. السلام علیکم.